وی ما ته دا مسله ده چې کله زه استنجا وکړم نو داسې محسوسوم چې ما نه قطره لاړه. اوس نو دا پته نشته چې دا د تشو میچازو قطره ده که نه هغه اوبه دي چې په کومه باندې ما استنجا وکړه. دا مسلې ډېرې راځي خلکو ته، او انسان که هر څومره ځان ته ګټ وي او زورور وي خو دی کمزوری دی. دا قسمه مسلې د هر چا په ژوند کې راتلی شي. نو دې دپاره ګوره یو قانون یاد کړئ. شریعت کې یو قانون دی، الیقین لا یزول بالشک، یقین په شک سره نه ختمیږي. چې دا مې یاد کړو ډېرې مسلې حل کېږي، یقین په شک سره نه ختمیږي. اوس ګوره حدیث کې دا راغلي دي، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی، رسول صلی الله علیه وسلم ته یو کس فریاد وکړو، وی یا رسول الله ما ته داسې ښکاري یخیل الی، یعنې دی خیال دی یقین نه دی، چې ما لمانځه کې څه لاړو، یا اواز دی یا هوا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته لا ینصرف، دا سړی به د مانځه نه نه وځي چې څو پورې اواز نه اورېدلی یا بین پې نه لګېدلی. اوس د دې دا مطلب نه دی چې دی به لازم بین ته اواز ته انتظار کوي. مطلب دلته دی چې څو پورې خبره یقیني نه وي، په شک باندې د رسول صلی مطلب دا دی چې په شک باندې عمل نشي کېږي. اوس وګوره یقیني دا دی چې اودسې برابر دی، دا یقیني ده که نه؟ څنګه یقیني ده؟ هغه وایي ما اوس اودس چارده وکړو. اوس دا یقین چې ته ختمې که نه نو هم په یقین به یې ختمې، په شک نه ختمېږي. یو سړی دی اته محسوسه شوه ښه صحیح چېرې زما اودس مات شو، قطره لاړه، هوا و اواز و هر څه دته یقیني پته ولګېد. موږ اوس وایو او دا یقین ختمیږي په یقین سره، خو یقین نه ختمیږي په شک سره. دا د دې حدیث نه دا قانون موږ ته میلاوي. او رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کوي، صحیح مسلم کې حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اذا وجد احدکم فی بطنه شیئا فاشکل علیه. تاسو کې یو سړی کله په منځه ولاړي او دی په دې خېټه کې څه محسوس کړي، فاشکل علیه، اشکال ورته پیدا شو، اخرج منه شیئا لا، ستي لاړو که نه؟ انسان ته کله داسې کېږي لکه خېټه کې هسې هغه ګیس وګرځي راوګرځي. فلا یخرجن من المسجد، د جومات نه به نه وځي. دا دغه قانون دی که نه چې په شک سره یقین نه ختمیږي. حتی یسمع صوتا او یجد ریحه، چې یا اواز نه اورېدلی یا به بین نه یې لګېدلی. نو اول خو دا مسله یاده کړئ چې یقین کله ختمې نو په څه به یې ختمې؟ په یقین سره به یې ختمې، یقین په شک نه ختمېږي. ښه اوس که چېرته دته یقیني پته ولګېده چې او د ده نه قطره لاړه، نو دا په دوو کې یو یا خو دی بیمار دی، قطرې د تشو میچازو د بعضو خلکو نه روانې ځي، دې ته مرض دی سلس البول ورته وایي، دا میچازي ودرېږي نه، د یو نیم انسان نه ګیسې ډېري هغه نه ټینګېږي. نو د ده مسله هغه دا ده چې دی به هر فرض منظره اودس چاردام کوي، هر فرض منظره به اودس چاردام کوي او لمونځ به کوي. که د منځه په دوران کې د نه قطره ځي یا هوا نو د ده لمونځ نه ماتېږي، لمونځ یې صحیح دی. ولې؟ که ته ما ته وایې چې ولې، نو زه تا ته بله طریقه وښایه. د دې څه طریقه ده؟ فاتقوا الله ما استطعتم، د الله نه دومره ویرېږه څومره چې ستا طاقت وي. او نو جدا دي، یو دي. امام هم انسان دی، هغه ته څه مسله راتلی شي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله یو زنانه دا مسله ذکر کړه چې په ما باندې د استحاضې وینه په مخ وي، د حیض نه د استحاضې وینه دا په مخ وي په ما باندې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته دا طریقه وښوده، ته هر منځله اودس چاردام کوه، په هغې باندې دغه لمونځ او سنت او چې څه یې ورسره کوه. دغه شان د دې سړي مسله ده چې په مخه ته میچازي ځي. ښه اوس که چېرته دا مرض نه وي، ډېر هغوی دا زما مرض نه دی خو یقیني دی چې زما نه قطره تلې ده، نو موږ ورته وسوی چې ته به اودس چاردام بیا کې. اوس خو خبره یقیني شو. نو مسله دا یاده کړئ چې یقین په شک سره نه ختمیږي، یقین به په یقین باندې ختموي. بله دا مسله داسې یاده کړئ، ګوره چې کله طهارت یقیني یعنی اودس یقیني دی او دی شکي شو په اودس ماتې کې. مثال به درکړم،
لکه یو سړی دی د هغه ته یقیني پته ده چې ماسپښین لمانځه نه مخکې هغه اودس چردم کړی دی، دا ورته یقیني پته ده. خو چې کله مازدیګر لمانځه له راغی نو شکي دی په څه کې چې زما د اودس مات شوی دی او که نه دی. نو اوس یقین څه شی دی چې اودس مې روغ دی، شک څه شی دی چې مات شوی دی که نه دی. نو دی به پاتې په څه شو؟ په یقین به پاتې شي اودس یې شتي. ښه یو سړی دی دا ورته یقیني پته ده چې ما پلاني ټایم اودس ماتی کړی دی او ته پته یاد دی ورته ښه صحیح. جومات ته چې راغی نو شکي دی چې ما اودس چردم کړی او که نه و کړی. اوس دلته هغه د اودس ماتی چې کوم دی هغه یقیني دی او طهارت شکي دی. نو موږ درته وایو ستا اودس مات دی. ولې موږ درته وایو ستا اودس مات دی؟ ځکه چې هغه طهارت شکي دی او اودس ماتېده څه دي هغه یقیني دي. که دا مسله مې یاده کړه نو تاسو ته به ډېرې مسلې هغه اسانې شي، ډېرې مسلې به ورته اسانې شي. ښه